امرالله صالح وایي اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لسګونه مراجعین د پاکستان استخباراتو نیولي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په لسګونو مراجعین د طالبانو له دستور سره سم د پاکستان استخباراتو نیولي دي. ښاغلي صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې پرته له دې چې په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي دا تور پورې کړی دی. د صالح په باور په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ د پاکستان د ISI په څانګو بدلې شوي دي. پاکستانی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تېره اونۍ له سره خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د سفارت کارونه په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره پیل شوي دي. له بله پلوه د کندهار او کویټې ترمنځ د سپین بولدک چمن پر لار لا هم پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي چې له امله مسافرو او سوداګرو له سختو کړاوونو سره مخ دي. دغه لار چې له نږدې یوې میاشتې تړل کېدو وروسته د روانې لړم میاشتې په 11 پرانستل شوه. په دواړو غاړو کې نه یوازې زرګونه کسان د تګ په تمه پاتې دي بلکې په سوداګریزو توکو بار کانتینرونه او نور موټرو ته هم په اسانۍ د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د سپین بولدک چمن لارې مسافر او سوداګر وایي 10 ورځې وړاندې چې پر دې لاره د اسانتیاو برابرولو په موخه د دواړو لورو ترمنځ کومې پریکړې شوې وي نه دي عملي شوي او خلک لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي.